تازه او د پرمختګ خبر د نجونو د تعلیم په اړه نوی او تازه خبر اعلان شو. د افغان نیوز درنو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. سرپرست حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو هڅې روانې دي. د افغانستان سرپرست حکومت وایي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د حکومت په ستره کچه هڅې روانې دي. د سرپرست حکومت ویان ویلي د نجونو پر مخ د پاتې ښوونځیو او همداراز د پوهنتونونو پرانیسته د هیوادوالو غوښتنه ده او په وینا یې سرپرست حکومت د خپلو خلکو غوښتنو ته پام لري. ځینې زده کوونکي د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو پر تړل کېدو له نیوکو سربیره وایي سرپرست حکومت باید د دوی غوښتنې ته پام وکړي. تر دې مخکې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو لګول کېدو وروسته سلګونه نجونو زده کړیالانو په آنلاین بڼه په امریکا او برطانیه کې زده کړو ته مخه کړې ده.